السلام علیکم. تاسو به ګورئ د خلکو دا پوسټونه په دې فیسبوک باندې زیاتتر او په دې نورو پلیټفارمونو باندې کمتر داسې کسان وي چې هغه دا پوسټونه کوي، ریشیرینګ کوي. چې ریشیرینګ څنګه کوي؟ یو کس دی، یو سیلیبریټي دی، یا یو عام کس دی، یو یوټیوبر دی، یا یو داسې عام یو سوشل میډیا اکټیویسټ دی، خو هغه نیګیټیو پراپیګنډا یا دروغ خبرونه یا داسې قسمه شیونه چې هغه د ګناه سبب ګرځېدی شي. مطلب ګانه شوله یا د ګانې سره ریلیټډ بل څه شو، کنزل ردې بدې یا د چا بېعزتي په هغه ویډیو کې شوې وي یا په هغه پوسټ کې شوې وي او موږ یې شیر کوو، یا زموږ داسې نور ملګري دي چې هغه یې شیر کوي، نو په دې باندې هغوی ته هېڅ فایده نه میلاویږي، بلکې الټا ورته نقصان او تاوان میلاویږي. څرنګه چې صدقه جاریه کیدی شي یو ښه پوسټ، یو ښه دغه چې هغه خلکو ته فایده ترې رسي، دغه شان د ګناه جاریه هم کیدی شي چې د کم پوسټ نه چې چاته نقصان رسي. نقصان به څنګه رسي؟ لکه فرض کا ما یو پوسټ وکړو، زه د یو کس خلاف یم، ما هغه پسې دروغ یو پوسټ جوړ کړو، ما خو ګناه وکړله، ښه غټه ګناه مې وکړله، خو اوس بل یو کس دی هغه ریشیر کو، مطلب هغه نورو خلکو ته ورسو، نو په زما په دې ګناه کې هغه زما سره خو پوره حصه واخیسته، ما ته خو به ګناه میلاویږي، خو هغه ته به میلاویږي، ولې چې هغه زه سپورټ کړم، هغه ماله حوصله افزایي راکړله، نورو خلکو ته رسولو کې ماله مدد وکړو. نو په دې وجه باندې ریشیرینګ لږ ځان وساتئ. که هغه د الکترونیک میډیا چینل یا پیجونه ولې نه، خو چې غلطه خبرې تاسو سره پروف نه یا هغوی پروف شو کړی نه، نو پلیز دغه مه شیر کوئ، د هېڅ چا ویډیو مه شیر کوئ. که شیر کوئ یو اسلامیک پوسټ شیر کوئ، یو ښه خبره شیر کوئ چې تاسو ته هم پکې پیدا وي او نورو ته هم پکې پیدا وي. ولې چې دا سوشل میډیا ده، دا ډیجیټل میډیا ده، دا ډېره زیاته چې کوم دی وایرل ستا ویډیوز دي او ستا پوسټ دي او خلکو ته رسي. اصل کې ویو لایک ای ټي سی دا شی نه لازمي نه وي، تاسو د خپل پیج یا کوم پوسټ چې تاسو کوئ دغې ریچ ګورئ څومره خلکو ته رسېدلی دی، د څومره خلکو مخې نه راتېر شوی دی، د چا پې نظر لګېدلی دی. فرض که تا یو پوسټ وغیره څه شیر کړه چې هغه دروغ و یا پراپیګنډا وه یا په چا باندې څه تهمت وغیره لګېدلي وو یا د چا په هغه کې بېعزتي شوې وه او د هغې څه پروف او ثبوت نه و او تا شیر کړه او هغې نه پس بل کس شیر کو، دا سلسله روانه وه، نو ته سوچ وکړه ته څومره ګناه کې راځې. لہذا د دې شیانو نه موږ ته ځان ساتل پکار دي، ځکه چې دا زموږ دپاره د نقصان سبب ګرځېدی شي. دغه یو څو خبرې وي، ډېر زیات ټایم نه مې خیال و، خو موقع نه میلاوېدله، ما ویل چې تاسو سره شریکې کړم.